السلام علیکم درنو دوستانو. د کورونا وایرس په باره کې یو لنډ براوشر چې د صحت عامې وزارت لخوا چاپ شوی دی دلته ما په دې صفحه کې واچو. امید دی چې تاسو هم د نږدې نه یو سکرین شاټ واخلئ او مطالعه کوئ. دغه چې دی د کورونا د ناروغۍ په هکله یو څه معلومات دی، د هغې نه د مخنیوي لارې چارې دي، او دا بلې چې دی څنګه کولی شو چې تفاوت د انفلوئنزا معمولی د کورونا سره موږ او تاسو وکړو. نو هغه په دې ډول دی: چگونه میتوانیم تفاوت بین انفلوئنزا معمولی با کرونا را تشخیص دهیم. دا هلته تاسو کولی شئ وګورئ چې هغې کې انفلوئنزا معمولی کې عادي سردردي، معمولی تبی او د پزې بندېدل پکې، او معمولی کې چې دی اوبه د پزې نه ځي، عطسه یا پرنجې پکې، او ټوخی چې دی دغه سره یو ځای د بلغمو سره، لرزه پکې ډېر عادي او عضلاتي دردونه. په کورونا کې چې دی تبه شدیده او پزه پکې دومره خاص بندوالی نه لري، او اوبه د پزې نه نه ځي پکې، عطسه یا پرنجی پکې ډېر معمولي، او وچ ټوخی پکې، او ګلوندردي عموما کمی، لرزش پکې ډېر شدیدي، لرزه پکې، او شدید عضلاتي دردونه. امید ده چې ستاسو معلومات کې به د دې په اساس یو څه اضافه وشي، او کوم مریض مو داسې ولیده چې دا اعراض و علائم لري، فورا د کابل افغان جاپان شفاخانه دارالامان ته تاسو معرفي کړئ. السلام علیکم.